په ژوند کې یو ځل. د ژمي په موسم کې چې واورې به وغورځېدې، ټولې کروندې، غرونه او رغونه چې به په واورو وپوښل شول، نو کله به چې اسمان شین و او د لمر ګرمې او زرینې وړانګې به د ځمکې پر مخ ولګېدې، ټول کلیوال به ګرمو پیتاوو ته راووتل. کیسې او بنډارونه به یو بل سره کول. که چا په کور کې راډیو درلوده، نو هغه به یې هم د کلیوالو په غوښتنه پیتاوي ته راویسته. د کابل او پېښور د راډیو ټېشنو د هنرمندانو او سندرغاړو ریکارډونه به یې ښه په خوند اورېدل. هغه وخت چې زما په یاد دي، زموږ په کلي کې یوازې ظفرخان لاله یو نشنل جاپاني 4 کونجه وړه راډیو درلوده، او خاني غریب خو بیا ښه نوی نوزی 500 جاپاني ټایپ درلود، چې همیشه به په شنه بخملي کڅوړه کې چې سپینې ستارې او شنې مرۍ به د کڅوړې په مخ راځوړندوي پټ او تاو کړی و. په هغه وخت کې 500 ټایپونه یو هنګامه‌ای شهرت درلود، او چا به چې دغه ډول ټایپ درلوده، نو خلکو به ورته یو ډول خاص احترام درلود، ځکه خلکو ته به یې خدای په جات یوه نیمه پټه غږوله. دا نو د هغه وخت د موزیک تر ټولو ماډرن شکل، او هر چا خو د 500 ټایپ د غږولو وس او توان نه درلوده. خاني غریب به کله کله د کلیوالو د تکراري غوښتنو او زاریو نه وروسته خپل ټایپ له کوره پیتاوي ته راایسته، او د سپین بادام، تور بادام، تاجي او ګلکي پټې به یې ورچولې. نو کله به چې پټه چالان شو، ټول کلیوال به ورته داسې غوږ نیولي ناست و، لکه مار ته چې بیم غږول کېږي. هیچ چا به خبرې نه کولې، او کوښښ به یې کاوه چې د سپین بادام او تور بادام د خولې مسریو او لنډیو ته په خپلو مغزو کې ځای ورکړي او هغه زده کړي. ځکه ځوانانو خو به بیا همغه مسرۍ او سندرې د خپلو مالونو د پیولو په وخت کې د لګلور د غونډیګانو په سر په هماغه شکل چې د سپین بادام او تور بادام له خولې یې اورېدلې وي زمزمه کولې، او مکتبانو خو به بیخي هغه ټولې له ځان سره نوټ کولې، او بیا به یې د خپلو کتابچو د سر په ورقه کې د خپل ذوق او شوق سره برابرې لنډۍ په سرو او شنو رنګونو نوشته کولې. خو کله به چې د ټایپ او رادو بطریګانې خلاصې شوې او د غږېدو دپاره به ورکې یو څخ کرن هم نه پاتې، نو بیا به یې کوښښ کاوه چې د میراجان کاکا خوږو کیسو او نقلونو ته ځانونه ورورسوي. د هغه غریب کلی د هدیرې غونډۍ لاندې د کلي شاته یې د ماسپښین او مازدیګر ښه تود او ګرم پیتاوی لروده، او د کموالۍ ګوړې سره شین چای هم ترې بودېده. نو موږ به کوښښ کاوه چې مازدیګری بنډار د میراجان کاکا سره جوړ کړو. چای به مو هم ورسره وشکه، خوندورې کیسې او نقلونه به مو هم ترې واورېدل. د میراجان کاکا کیسې هم د پیریانو، دیوانو او بلاګانو کیسې نه وې، د هغه ټولې کیسې رښتیانۍ وې او د خپل ژوندانه سرګذشت به یې بیانولو، نو ځکه به یې په کیسو او نقلونو کې ډېر خوند پروت و. د ژمي ښه ګرمه ورځ وه، که څه هم سپینې واورې پرتې وې، موږ د هغه خدای بخښلي سره ګرم پیتاوي ته ناست وو. په خټینو پتریدارو پیالو کې مو چې څو ځلې ماتې شوې وې، خو د پتري
ساز لخوا پیوند شوي د شنو چایو نه غټ غټپونه کول او بعضې خوراکي لمر ته ډډه په ډډه غوښتل او د لمر په ګرمو وړانګو نه او د لمر د ګرمو وړانګو نه خوندونه اخیستل. میراجان کاکا خپل د ژوند یوه کیسه داسې را شروع کړه. پروسه کال مې چې کله د پټي اپین خرڅ کړه نو جلال آباد ته ولاړم. د رحم الدین چې مشهور په بوړو په دوکان کې مې 6 جوړې سرې کټ پخې د کټونو پخې واخیستې او هغه مې له ځان سره کلي ته راوړې. غوښتل مې چې د خپلې حجرې لپاره یو څو شوکي د سرو پخو کټونه جوړ کړم، خو د سرو پخو شوکي کټونو ته د ښو شوکي بازوګانو ضرورت و. نو څه وخت وروسته مې له ځان سره تصمیم ونیو چې یوه ورځ به اوغوز ته ځم او 6 جوړه بازوګان به هم اخلم. نو کله مې چې د مني د غنمو او کوکنارو کار خلاص کړ او په پټي مې وروستی ماله راکش کړه نو اوغوز ته لاړم. هلته مې څو ځایه د خلکو نه د بازوګانو پوښتنه وکړه. چا به راته ویل چې د ملک پاسیني د زوی سره ښه بازوګان دي، د اصیلې منځې لرګي نه یې ایستلي دي، او چا به راته ویل چې د منډخیل سره هم ډېر ښه د کټ بازوګان شته. خو څه به مو سر خوږوم، په همدې پوښتنو مې سر پرې کڅۍ ته ورسېد او شپه را باندې همغلته راغله. خدای دې ښه ورسره وکړي، ستانهدار ماما په کور په کورتو او غوړیو کې ماته ډوډۍ هم را باندې وخوړه او د شپې دپاره یې راته کټ او بستره هم را وویسته. د خدای شان دی، اوغوز هوا په اوړي او مني کې هم ډېره یخه وي. بې بړستنې ورکې ګزاره نه شي. نو ما هم د ستانهدار ماما بړستن په سر راکش کړه او په بړستن کې مې د سر او پښو له طرفه ښه ځان تاو او راتاو کړ. که څه هم له بړستنې ډېر بد سوړ بوی هم پوزو ته راته، خو د یخنۍ په وجه یې ما دومره خیال ونه ساته. یوه نیمه سپږه به مې هم کله کله په ډډو کې راڅوخڼېده، خو زه ډېر ستړی وم، مزل مې کړی و او خوب مې هم لږ دروند غوندې دی. نو سپږه خو یو معمولي کورنۍ خزنده ده، نو د هغې د سکونډلو او چیچلو هم په ما دومره تاثیر نه کاوه او نه هم زما خوب رانه و. د خدای کارو ته ګوره چې د بړستنې یوه څنډه مې نیمه شپه له کټه لاندې ښویېدلې وه او په همدغه ځای کې چې زما کټ پروت و، د کټ لاندې مې د سرو غټو میږیانو جاله وه او زما د بړستنې څنډه د همدغو میږیانو په جاله کې ورغورځېدلې وه. دا ټول سره میږي د همدې بړستنې له لارې زما کټ ته راختلي وو او د پرتاګه د پیڅو له لارې مې په ټول ځان کې راخواره شوي وو. سپږو او میږیانو په ګډه زما په ټول بدن د سر نه تر پښو پورې په ټول بدن خولې خښې کړې وې. له خوب نه یې رایښ کړم، نو د خوبه چې رایښ سوم ټول بدن مې رېږدېده او داسې مږي کېده. نو په کټ کې نیغ را کېناستم او د ځان سره مې وویل چې میراجانه راته ښکاري چې وخت د ځنکدن دی او د ژوند اخري لحظې او شېبې دي. عزراییل دی لکه چې سر ته ناست دی او ساه درنه اخلي، خو مخکې د دې نه چې ساه ورکړې ښه به دا وي چې کلمه ووایي، هسې نه چې خدای مه کړه بې کلمې بې له دې دنیا لاړ شي. ځکه پخوانیو ملایانو به موږ ته ویل چې که څوک په ژوند کې یو ځل کلمه ووایي نو د دوزخ اور ورباندې حرام دی. نو موږ به ویل چې که د ملا صاحب خبره رښتیا وي نو بیا د سهار لخوا په یخو اوبو اودسونه کول د اوړي د کال په څېر اوږدو ورځو کې
روژه نیول او داسې نور تکلیفونه د څه اړتیا ده؟ خو چې کوم وخت مړ کېده او پوه شو چې ساه مې ستوني ته راغله، نو ژر کلمه ووایه او له دنیا به مسلمان لاړ شي او د دوزخ اور به در باندې حرام شي. زه لا په همدې چرت کې وم چې ویم که ونه وایم. کله مې زړه ښه راټینګ کړ او له ځان سره مې فیصله وکړه چې راشه ویې وایه. خو با مې له ځان سره وویل چې تو لعنت شه او شیطان شه. راځه میرا جانه لږ نور هم زړه ټینګ کړه، هسې نه چې بې وخته مسلمان شي. ټول بدن مې رېږدېده او هماغسې مږي مږي کېده. توره تروږمۍ وه، هېڅ مې په سترګو نه لیدل، یوازې د کلي د سپو غپا مې اورېده چې کله کله به یې د تور شپې چوپتیا ماته کړه. یو ناڅاپه مې په زړه را وګرځېده چې تا سره خو په جب کې د اور دبلی هم شته، ځکه کله چې جالبه ته تللی وم 1 درجن جاز والا د اور دبلي مې اخیستي وو او وغوسته چې راتلم نو یو کوتۍ مې ورنه په جیب کې را واچوله. د واسکټ جیب ته مې لاس کړ، د اور کوتۍ نه مې یو تیلی را وایسته او ومې لګاوه. ګورم چې ټوله بستره، کمیس او پرتوګ مې د سرو میږیانو نه ډک دی. نو شکر مې وایسته چې شکر دی خدایه چې بې وخته نه یم مسلمان شوی، کنې خو خلکو به د میږیانو مسلمان راته وایه. یادونه: پخوانی خلک ډېر سپین زړي خلک تېر شوي دي. هیله ده ځوان نسل ورځنی بدل تعبیر ونه کړي. د کیسې لیکوال عبدالرحمن شینواری.